السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یم ستاسو ورور ستاسو ملګری بیا احمد یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم په دې هیله په دې امید سره چې روغ جوړ او ژوندي به یې او د ژوند نه به خوند او مزې اخلئ. حاضر یم د یوې نوې خوندورې ویډیو سره. نن زموږ د MS Word کلاس نمبر 12 دی. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې تاسو به هایپرلینک بوکمارکس او دغه شان کراس ریفرنس څنګه استعمال کوئ. نو ویډیو را سره مکمل وګورئ. ویډیو ډیره انفارمیټیو ده. د ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ. نو زه د خپل MS Word طرف ته مونږ به خپل MS Word کولاو کړو. چې کله مونږ MS Word کولاو کړو نو مونږ به راشو انسرټ مینیو ته. نننی زموږ ټاپک چې کوم دی هغه د هایپرلینک بوکمارک او د کراس ریفرنس په باره کې دی، کوم چې لینکس دي د دې په باره کې دی زموږ نننی ټاپک. نو ټول نه اول راځو د هایپرلینک خبره کوو چې هایپرلینک څه ته وایي. هایپرلینک دې ته وایي چې ته مثال کې غواړې چې زه یو ویب سایټ یا یو ویډیو یا بل داسې څیز وي چې هغه زه چې کوم دی د MS Word نه پسې ونه وځم او د هغه لینک زه دلته جوړ کړم او لینک زه جوړ کړم او په لینک زه څنګه کلیک وکړم نو دا اتوماتیکلی ما هغه ځای ته بوځي. نو دا ما یو څو پیراګراف راوستل. زه غواړم چې زه اوس چې کوم دی په دې ځای کې د هایپرلینک استعمال وکړم. نو زه غواړم چې زه یو ویب سایټ دلته را جوړ کړم، یو ویب سایټ یو لینک دلته جوړ کړم چې هغه داسې وي چې زه په هغه باندې څنګه کلیک وکړم نو ما چې کوم دی هغه ویب سایټ ته بوځي. نو دې لپاره چې کوم دی شارټکټ خو چې کوم دی کنټرول کې دی، کنټرول پلس کې دی د دې شارټکټ. صحیح ده. او که دغه نه وي نو تاسو چې کوم دی د دې زبانې چې تاسو څنګه کلیک وکړئ نو اتوماتیکلی بس تاسو سره داسې انټرفیس شو کېږي. بیا به چې کوم دی د هغه نیم به تاسو ورکړئ. صحیح ده. دغه چې تاسو څه نیم ورکول غواړئ لکه چې تاسو بیا پهچان شئ کولی، زه به دلته ویب سایټ ورکړم. ویب سایټ ما ورکړو. بیا به چې کوم دی زه دلته د هغه اډرس ورکړم. نو زه به چې کوم دی دلته یو ویب سایټ اډرس ورکړم چې کوم علي خان دی دغه دا به زه ورکړم. زه به ورکړم دلته www.alikhanskills. صحیح شو. نو دا ما دغه چې کوم اډرس دی د ویب سایټ نو هغه مې ورکړو. بیا چې کوم دی زه څنګه په اوکې باندې کلیک کړم نو دا به زموږ سره چې کوم دی یو ویب سایټ جوړ شي. نو بیا به چې کوم دی زه کنټرول پریس کړم. کنټرول چې زه څنګه پریس کړم او بیا چې کوم دی دلته لاس نشان به جوړ شي. که تاسو ته په نظر راځي نو چې زه څنګه کنټرول پریس کړم هلته چې کوم دی د لاس نشان راشي. د هغه سره به چې کوم دی ته په ماوس لیفټ کلیک باندې به ته لیفټ سایډ باندې به ته کلیک وکړې. صحیح ده. ته چې په لیفټ سایډ څنګه کلیک وکړې نو دا به اتوماتیکلی ته هغه ویب سایټ طرف ته بوځي. دا تاسو کتلی شئ کوم چې د علي خان ویب سایټ دی نو هغه ته چې کوم دی مونږ راوستو. داسې تاسو مختلف قسمه د دغه دپاره ورکولی شئ، د ایمیج دپاره ورکولی شئ یا نور داسې مختلف قسمه دغه ورکولی شئ. صحیح ده. څه لپاره ستاسو ضرورت وي. دویم زموږ سره راځي بوکمارک. بوکمارک د څه لپاره یوز کېږي؟ بوکمارک خو چې کوم دی د دې لپاره یوز کېږي لکه که خالي کړی وي کله چې مونږ یو کتاب ګورو او یا زموږ سره چې کوم دی مونږ ستړي شو نو بیا چې کوم دی مونږ په هغه کتاب کې د نشان لپاره چې کوم دی مونږ چې دا ځای زموږ نه اخوا دېخوا نه شي نو د هغه لپاره چې کوم دی مونږ په هغه کې څه نشان ږدو یا څه پین وغیره پکې ږدو نو داسې چې کوم دی د بوکمارک کار هم دی. لکه زه غواړم چې زه اوس په دې پیج کې زما د دې پورې دا ولوستلو. صحیح ده. زه وایم چې دا تیمز دا چې کوم دی زه بوکمارک کړم. صحیح ده. نو دې لپاره چې کوم دی زه دلته نیم ورکړم. مثال کې زه دلته ورکوم B1 ما ورکړو. صحیح ده. دلته چې کوم دی زه په ایډ باندې کلیک وکړم
نو دا زموږ سره اډ شو په بوک مارک. مثال کې زه بل ورکوم سیکنډ، دلته د فارمیټینګ باندې زه کلیک کوم بوک مارک کې اډ کوم. دې له به زه نیم ورکوم مثال کې B2. صحیح ده، دا به زه اډ کوم. صحیح شو. اوس سبا له ما چې کوم دی سزي پورې دا لوستلی دی، نو زه به ووایم چې زه اوس هغه ځای کوم ځای کې دی نو زه هغه ته ځان رسوم. نو زه به راشم بوک مارک باندې زه څنګه کلیک وکړم، دلته به اتوماتیکلي زما سره هغه دواړه شو کېږي کوم چې ما جوړ کړي وو. زه غواړم چې زه اوس دویم ته B2 ته ځم یا چې کوم دی B1 ته ځم، نو په ګوټو باندې به زه کلیک وکړم. چې زه څنګه په ګوټو باندې کلیک وکړم اتوماتیکلي به چې کوم دی دا ما هغه ځای ته راولي کوم چې ما بوک مارک کړی و. دغه شان زه غواړم چې زه B2 ته لاړ شم، نو په ګوټو باندې زه څنګه کلیک وکړم نو اتوماتیکلي به زه B2 ته راولي. صحیح ده. بل زموږ سره په دریم نمبر باندې چې کوم دی کراس ریفرنس. کراس ریفرنس ته وایي، کراس ریفرنس دې ته وایي چې ستا مثال کې څه هیډینګ ستا جوړ کړی وي یا ستا څه داسې وي چې ما کوم بوک مارک جوړ کړي یا هیډر فوټر وي وغیره وغیره، پیج نمبر وي، نو ته غواړې چې زه هغه ته چې کوم دی اکسس وکم او په اسانه طریقه باندې ورسره ورته اکسس وکم. نو د هغه دپاره به چې کوم دی ته کراس ریفرنس ته راشي. که ته مثال کې ما دلته چې کوم دی اوس نور څه نه دي ورکړي، صرف بوک مارک ما ورکړي دي. ته چې کوم دی پوټ نوټ اینډ نوټ ورکولی شي، ایکویشن ورکولی، نمبر آیټم ورکولی، هیډینګز یا مختلف قسمه چې کوم دی دا شان ورکولی شي. نو زه به چې کوم دی بوک مارک باندې زه څنګه کلیک وکړم نو اتوماتیکلي به دا زما سره دلته شو کېږي چې ستاسو بوک مارکس دلته ورکړي دي. یا به زه دلته مثال کې زه به چې کوم دی دلته چې کوم دی هیډینګز جوړ کړم. صحیح ده. زه به یو دوه درې هیډینګز واخلم. مثال کې دلته ما ولیکو فرست پیج. صحیح شو. دا چې کوم دی ما هیډینګز واخیستو. دلته چې کوم دی زه به سیکنډ پیج والم. صحیح شو. دې له به چې کوم دی زه بل هیډینګ ورکړم. نو اوس چې زه راشم کراس ریفرنس ته، کراس ریفرنس ته زه څنګه راشم نو دلته به اتوماتیکلي زما سره هغه هیډینګز شو کېږي چې کوم ما دلته ورکړي. زه غواړم چې اوس زه دې هیډینګ ته چې کوم دی ځان ورسوم. دا چې زه څنګه انسرټ کړم دا به زما سره د په سکرین باندې شو شي. صحیح شو. دا زما سره په ټاپ باندې شو بیا چې کوم دی زه کنټرول ونیسم نو دا به زما سره بیا هغه د لاس نشان راشي. زه به څنګه په دې باندې کلیک وکړم اتوماتیکلي به ما هغه هیډینګ ته ورسوي چې کوم ته زه رسېدل غواړم. صحیح شو. دغه شانته مختلف قسمه چې کوم دی پیج نمبر هم شي اخیستلی، بیا چې کوم دی بوک مارک هم شي اخیستلی. دا کوم بوک مارک ورکړي وي، زه مثال کې B2 ته تله غواړم، زه څنګه انسرټ کړم نو دا زموږ سره چې کوم دی جوړ شو. زه چې اوس څنګه کنټرول ونیسم نو دلته به زموږ سره دا لاس نشان شو شي. بیا چې څنګه زه په دې کلیک وکړم نو دا به چې کوم دی ما هغه ځای ته ورسوي کوم چې موږ بوک مارک کړی و. صحیح ده. نو ویډیوز ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تر بلې ویډیو پورې ما بلال احمد له راکړئ اجازت. د لوی الله په لوی امان.